طالبان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې هند او نور ګاونډیان وګواښي. طالبان وایي د هند په ګډون د افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم له یوې هندي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې له پیله د طالبانو پالیسي دا ده چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او هیڅ ډلې او جهت ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد استعمال کړي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې طالبان له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو څخه هیله لري چې د افغانستان سولې پروسه او نورو برخو کې مرسته وکړي. ډاکټر نعیم له هند څخه د تښتول شوې هغې الوتکې چې د طالبانو د حاکمیت پر مهال په افغانستان کې ناسته وکړه پیښې ته په اشاره ویلي چې د یادې الوتکې موضوع د طالبانو له لوري د هند له حکومت سره په تفاهم حل شوه او طالبانو هغه مهال له هند سره همکاري وکړه او د الوتکې د سپرلیو ژوند یې وژغوره. نوموړي د دې ترڅنګ هغه تورونه بې بنسټه بللي چې ګواکې طالبان د کوم هیواد یا جهت تر نفوذ لاندې دي او ټینګار یې کړی چې طالبان په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دي او بشپړ ولس یې ترڅنګ ولاړ دی. د طالبانو پورتنی موقف داسې مهال دی چې ناټو او امریکا له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې او پر هند، پاکستان او نورو هیوادونو یې غږ کړی چې د افغانستان په سولې پروسه کې مرسته وکړي. وړمه ورځ د هند لوی درستیز له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو په وتلو اندېښنه څرګنده کړې وه او د هغوی له وتلو وروسته یې د یوې امنیتي خلا له رامنځته کېدو ویره ښودلې وه. طالبانو تر دې وړاندې هم په بیا له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو درلودلو هوډ څرګند کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیڅ ډول خطر نه ورته پیښیږي.